د چمتال ولسوالۍ په شورابۍ سیمه کې د سیند په غاړه پراته اوسیدونکي شکایت کوي چې موسمي سیلابونو د دوی کرنیزې ځمکې او کورونه اوبه وړي. دوی وایي که حکومت چیرې د دغه مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې په دغه سیمه کې به یو لوی کلی په سیند لاهو شي. افغانستان چې تیرو څو کلونو کې یوه سخته وچکالۍ کې ښکېل و، خو سږ کال وروستیو ورښتونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته د سر زیان ترڅنګ درانه مالی زیانونه هم واړول. د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ یوه لرې پرته سیمه هم د دغه ورښتونو او سیلابونو له امله د زیان بیه پرې کوي. د چمتال ولسوالۍ د شورابۍ په سیمه کې د سیند په غاړه پراته اوسیدونکي وایي سیند د دوی د کلي خواته مخه کړي او تر دې مهاله د یوه کلي شاوخوا 15 کورونه او په لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو وړي. دوی وایي که غمې ونه خوړل شي نو د دغه غریبو خلکو پاتې خټین کورونه به هم د اوبو خوراک شي. ما را سیل برده این میشه که شما حاضر شاهد آمدین دیدین فیلمبرداری کردین سعی کردین این باقی که آثارش مانده او طرف که 20 خانه تخریب شده و تخریب شده رفته دیگه چیز وجود برای ما هم نمانده زور ما هم نمیرسه. ما غریب مردم هستیم تحت پای پا خراب شده سیلا زیاف است او زیاف است. کار یک همکاری همی دولت ما باشه که یه نمی سای ما را یه نمی کانا را آبش از سای ما زیر قریه چپتر کنه دورتر بسازه. دی تنها یک قریه نیست 3 قریه شورابی افغانی است ناقلین است عرب است. این سای 3 قریه در خطر قرار داده. با این سایی که شما میبینید شما این سای نزدیک دیدین پایانتر از شما ندیدین بسیار کشت از بین برده بسیار قریجات بسیار نفوس از بین رفته. خو د چمتال ولسوالۍ مرستیال وایي دغه ستونزې اړوند چارواکو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که د اوبو د مخنیوي او مهارولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته نشي نو په دغه سیمه کې به یو لوی ناورین رامنځته شي. هڅه چې د موږ ته په وس باندې د امارت د اصولو مطابق هغه مو مشرانو ته پیشنهادونه کړي دي او د دوی دا شکایت چې دي هغه مو ورته رسولی دي او انشاءالله په دې باندې مطمئنه یاستو چې مشران به دې لپاره یو قوي تدابیر نیسي او د دې مخنیوی به کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د شمال سیندیزې حوزې مسؤلینو د چمتال ولسوالۍ اړوند سیمې ته سفر کړی و او د زیانمن شوو خلکو سره یې د دغه ستونزې د هوارۍ په برخه کې ژمنه کړې وه، خو لا هم تر اوسه پورې کوم عملي کار نه دی شوی.